د شاوخوا 182 میلیونه افغانیو په ارزښت د پلازمینې کابل څخه ختیځ لور ته د مسافر وړونکو موټرو ترمینل د جوړولو چارې پیل شوې. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د مسؤلینو په خبره دغه ترمینل په 7.3 جریبه ځمکه کې د شاوخوا 18 میاشتو په موده کې جوړیږي چې هر ډول اسانتیاوې به ولري. دغه ترمینل ځمکه هم د وزارت ته انتقال شوله او د دغه ترمینل قرارداد د الیاسوای ساختماني شرکت سره د 1.2 میلیونه افغانیو په لګښت شوی دی چې دغه ترمینل چارې به په 18 میاشتو کې ان شاء الله بشپړې شي. په دغه ترمینل کې دا ترمینل 2 پوړیزه ودانۍ لري او د زنانو لپاره او نارینه‌و لپاره جلا جلا مسجدونه، تشنابونه، د اوداسه ځایونه، د اطفائیې تعمیر، د مسافرینو لپاره هوټل، سوپرمارکیټ، د مسافرینو لپاره د شپې تیرولو اتاقونه، د ډریورانو لپاره هغه ډریوران چې هغوی دلته پاتې کیږي د هغې لپاره اتاقونه، د ترانسپورتي وسایطو لپاره پارکینګونه او سایبانونه شامل دي. په دغه مراسمو کې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مرستیال وویل ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په تیر 1403 کال په ټول هیواد کې د شاوخوا 3.8 میلیارد افغانیو په ارزښت 58 بیلابیلې پروژې درلودې چې اوس مهال چاري جریان لري. د اسلامي امارت په بودیجه باندې په 1403 کال کې ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت 58 بیلابیلې پروژې درلودې چې د ټولو پروژو ارزښت 3.8 میلیارد افغانیو ته رسیږي. الحمدلله د دغه پروژو چارې روانې دي. څو ورځې وړاندې د کابل ولایت په ارغندۍ سیمه کې د جنوبي غرب ولایتونو لپاره د ترانسپورتي مسافربري ترمینل افتتاح وشوله چې د هغې ټول لګښت د اسلامي امارت په بودیجه باندې تمویلیږي. په یادو مراسمو کې د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي وویل د اسلامي امارت مشران تل هڅه کوي چې د خپلو هیوادوالو هرې ستونزې ته پر وخت رسیدنه وکړي. په وینا یې اوس مهال افغانستان د پرمختګ په حال کې دی او هره ورځ بېلابېلې پروژې پیل کیږي. نو په داسې حال کې چې واحد افغانستان دی پکې که څه هم په نظر کمې راځي خو دا کمې نه دي. هر طرف ته چې مخ واړه یو پروژه یا د سړک یا د ترمینل یا د فابریکې یا د صحت په هر بخش کې یو پروژې پرانسته وینو، کار وینو. الحمدلله ثم الحمدلله دا د الله تعالی نعمت دی. په ورته مهال موټر چلوونکو د یاد ترمینل په جوړېدو خوښي څرګنده کړه او زیاته یې کړه د دغه ترمینل له جوړېدو سره به یې ګڼې هغه ستونزې راکمې شي چې دوی ورسره لاس او ګریوان وه. یاره وروره موږ سل په سلو کې خوشحاله یو ځکه بارانه کې وروره سیاسر وروره څوک به پیسې وروره لمدېدو، څوک جامې وروره لمدېدو، ماشومان به په خټه کې کش که وروره، انتظارګاوې نه وې، جمعیت نه و، د اوداسه ځای نه و، پوه شو وروره ټول در په در وروره بارانه په وخت کې وروره څوک به داسې منډې وهه او څوک داسې منډه وهه. لکه دا انتظارګاه جوړ شي لکه تورخم په شانتې، لکه د سمت شمال ډکې، لکه د خوست اډې په شانتې. موږ ډېر راضي یو دې ترمینل نه وروره. دغه ترمینل په اساس کې شاید زموږ مشران په دولت کې چې هغوی پر اس کې قرار لري هغه بودیجه چې ورته منظور شوې دغه په اساس باندې به مساجد و شاید نور هغه شیان چې په تحت نظر نیوسي د ولس لپاره به یو سهولت وي او دغه سهولت دا اوس چې کوم اډل ته انتقال شوی دا سهولت تاسو ګورئ نو سهولتونه نشته دي. د ترمینل په اساس باندې ان شاء الله سهولتونه ټول مهیا سي او د ولس او د خلکو لپاره او د ډریورانو په عموم کې دلته چې دا خلک راځي او نور ځایونو ته سفر کوي د هغوی لپاره به یو سهولت او آرامي او ان شاء الله دا ستونزه به په سلو کې هواره شي. اوس خو موږ پیله له مشکلاتو سره مخ یو، له ماجد ته ونیسه، له تشنابونه ونیسه، هېڅ شی هم نشته دی. سوارلۍ په زحمت ده وروره ګوله انتظارګاه موږ نه لرو پیلاله نو انشاءالله دغه شی چې افتتاح سه دغه موږ انشاءالله خوشحاله یو، دغه انشاءالله دغه ستونزې حل کړي وروره. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په کابل کې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت له لوري د کابل ارغندي ترمینل د جوړېدو چارې پیل شوې.